آخر کې زموږ د نړۍ پروګرام صدر زموږ مشر زموږ زړه سر د پوهنې شاګرد یو شعر باندې هغې راغواړم چې بخت سے کوئی شکایت ہے نا افلاک سے ہے بخت سے کوئی شکایت ہے نا افلاک سے ہے یہ کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے د دې خاورې بچې د پاکستان بچې موږ وطن پاکستاني او د ادب روح روا په میدان کې د شاعرانو ادیبانو قدردان زموږ د زړه سر خاص کوم خان د سلطان خان د خاص کوم راشي د خپل کلام جناب عبدالسلام خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين قابل الاحترام بلکہ واجب الاحترام ڈاکٹر پروفیسر نذیر تبسم صاحب پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ جان عابد اس محفل کے ہوسٹ میرے چھوٹے بھائی سینیٹر دلاور خان پروفیسر گوہر نوید بہت بڑے نام پروفیسر ناصر علی سید اور ادبی کوئی محمد بیتاب نے اس کو ادبی جرنیل بھی لکھا ہے ایک نے ادبی دیو بھی لکھا ہے اور آج تو خان مجہور نے بھی ادبی جرنیل کہا اور پنڈال میں اگر میں فردن نام لوں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی سے نام رہ جائے تو سب واجب الاحترام ساتھیوں مہمانوں السلام علیکم میں تہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب اور پروفیسر ناصر علی سید صاحب جو اس صوبہ سرحد کے اردو اور پشتو ادب کے روشنی کے مینار ہیں اور ڈاکٹر ظہور اوان کے بعد جو کہ میرے استاد تھے میں ان کو استاد مانتا ہوں 2-3 دن پہلے جب میں نے نذیر تبسم صاحب کو فون کیا کہ آپ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور آپ ناصر علی سید صاحب دونوں تشریف لائیں گے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو افکار کا کتاب ملا ہے تو اس نے ایک ادبی پر مجھے ماری کہتے ملی ہے تو میں اب گورنر نوید نے کہا کہ آپ اردو میں بات کریں میں تو جب منسٹر بھی تھا تو ان سے سیکھتا تھا اور بھی ان کو پڑھ کے سیکھتا ہوں وہ دخپل کشر روڈ دلاور خان سینیټر د زړه تعالی شکریا ادا کوم چې په خپل شهر دیب دی چې راغی ما ته وی چیرې ډېر لوی برک راغلی دی داسې نوې او د 2006 کې به منګه خان کلا کې ادبي سرګرمۍ کولې اوس مدمي شوي دي د خپل کاروبار چونکه پاکستان کې او د پاکستان نه بهر دی د دې موږ نه هغې ګیر کړی دی نو دی خو روزانه پالنه کوي زه ته خپله وسه کومه او دی خو چې ګیر کړو نو بیا 400 نمبر دا ورکو منی یې شکریہ ادا کوم چې نن دومره ښکلي مهلمانان د پېښور نه
د ثوابین د ټول کې پکې نه اسلام آباد نه راغلو دې پروګرام ته بیا وکړل نو دې زړه تعالی شکریا ادا کوم ما گورنری راتوی چې صحیح مونږه دغه شوی دی کسانې شوی په سټیج ما ورته چېره اکبر ما سپیشل راغوښتی دی او په کار و دلاور خان ته مې وویل چې بېنوا لا نه شي هغوی نه به وي نو مې هغه له موقع ورکړه چې په ډېرې ورځې پس به هغه وورو خو زه نه پوهېږم چې څنګه دغه سره خو یو سره خو دغه ونه کړو خو چې ادبي رقابت خو ورته نه شم ویلی ځکه چې هغه خو یو محترم انسان دی په دې کې اوس معذوره دی او موږ له ځان رسوي ډېر ښه ګټورې خبرې وشوې اظهار کرم ستار او ټول ورونو بیا په تېره باندې زما ورور کوم صوابین راغلی دی هغوی چې کومې خبرې وکړې بیا لوی دانشور پروفیسر حنیف خلیل صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب د هغې نه پس خو څه پاتې نه شو پخوا مونږ کالج کې وو ګل باچا تقریر وکړو نو یو مشهور هلته په دوکان هغه هغه چې پاس و نو هغه صدارت کوي بیا چې دا باچا صاحب څه وي دا زما تقریر دی نو پکار خدا چې دا حکم خدا هغه دغه باندې صدارت په کوڅه راځم نو دې خبرې کوم بیا چې زمونږ استاد طاهر استاد زموږ راغی صوابی راغی نو هغه ویل زه به چې مونږ ته به نظم ښودنه بیا به یې ویې زه پې ټاکی خېږوم بیا ټاکی خو پې چې کومې دی نو هغه عبدالله جان عبید لګولی او بیا پې ناصر علي سید او ډاکټر نظیر تبسم صاحب و هغوی خو پې داسې ټاکی ولګولې چې پکې خبرې ځای پرې نه ښوده ګل محمد بهتاب و چې هغه د دې ټیم کې د بابای خاکا عبدالعلیم سر صاحب هغه قوی پوره کوي هغه هم وایي چې د سبحان پګالي وم که د مامون باچا د مامون باچا وا تا به زه خو جنګ نه کوم که هغه د جنګ توان دي نو بیا به ورته ټینګ شه نو خبر دی چې هغه پګالي ووایي ډاکټر عبدالله جان عبید صاحب چې په خپله بلکې د خشکو دا خاور داسې ده د ملا ارزاني نه چې راوالې نو دا دومره مردم خیزه و ادب خیزه ده بیا چې دې کې کوم خدای بخلي پرویز محجور خیز کې په کوم په روحانیاتو کار کړی و چې دې پکې لږ دا نورې خبرې وکړې چې دا نور کوم دي د اردو د پهلو خان کوم د اردو د ادب کوم صنف هغه پیدا کړي دي ذخیره نو هغه دا ډېره د سترې یعنې د ستاینې وړ ده الله دې په دې کې کامیاب کړي امید دی چې دا به موږ له راشي دغه ته او ګوهر نبی صاحب د دونه لوی استادانو شاګرد دی مې کتاب لوستی دی او ډېر تحقیق کړی دی پروفیسر تقریب الحق کاکا خیل چې زموږ استاد و لوی دانشور و نابغه و هغه سید چراغ حسین شاته خط لیکلی و چې هغه په غوره لیکونو کې چاپ دی هغې کې ورته وایي چې شاه صاحب د تحقیق کار په تیاره کې ستن لټول دي نه خو نو اوسني لکان دونه نظرباز دي او نه د هغې نه دونه زړه ستړی کېږي
حرام طلب دي. او دې استادانو نه چې فعل وګڼي دغه نه خدای ډېر لوی کار واغسته. زه پکې یو داسې د ګوتې د کېښودو ځای پکې پاتې شوی دی چې ما څونه کتلی دی. ډېر خدا ده چې لکه دا عبدالله جان عبید صاحب ووی یعنې فرید خلیل صاحب و چې ډېر خدا چې نومونه را مخکې شوي دي چې ده کوم تحقیق کړی دی چې زمونږ هم په ذهن کې نه و چې کوم کبو د 400 کالو نه دوه نومه ته کوم د ښار دي اته په ساون پاتې شوي دي. ما په خیال به دا شته د مشران چې یو پروفیسر امداد حسین بیگ دی او یو ابوالکیف کیفي سرحد دی. نو کو دې نوی ایډیشن بیا کي او دې سره کینی لکه چې ابوالکیف کیفي سرحد دی ما لاهور کې اورېدلی و نو او شعرونه مې اورېدلي وو د هغه کبا د هغه ویښتو د هغه دم قدو چې هغې بلکل او کوم الفاظ چې به هغه وې نو هغه به بلکل داسې په سړي باندې به وجه تاریکه وه. نو ډېر د ستاینې کار یې کړی دی او بیا ورته مبارکي د مبارکۍ قابل دی. دغه خو ورته ادبي دغه ویلی دی دی ورته هم ویلی دی او ادبي جرنې ده او د کړمار غر یې ورته هم وویې. دا کړمار غر چې ورته وویې نو رش کې مبتلا شو. اصل دې ته ځکه چې کشور هم دی د شاکر زوی دی. زمونږ د ناستې ځای نه په بیګاړګن چې کله کالج کې وو نو دا د شاکر د کتابونو دوکان دی د والد صاحب بل د دیان صاحب چې هلته به زمونږ د مشران ناست وو پیر ګوهر دی کمر راهي صاحب دی او چې ما به کله د اصلي په پروګرام نه به ما تقویم صاحب راغوښتو نو هغه به وایي چې ته دیان ته ووایې نه به ما پسې راشي خدای دې وخت شهید شوی دی او ما صاحب خو زمونږ رڼا ده زمونږ مشر دی نو چې هغې دواړه پکې نو بیا به تر 2-3 پورې ډزېدو. نو دی خو بلکل د انځورګري کوي او دا څنګه چې حنیف علي صاحب وایي چې د اجمل صاحب نه پس زما په خیال کې یا به زما مطالعه کمی چې ډېر کم کسان داسې دي چې ګڼ رپورتاژونه یې په یو ځای لیکلي دي. اجمل صاحب نه یا د یو څو د شمار کسان دي ګورنري هم لیکلی دی دغه په تعلیم باندې صاحب شاه صابر صاحب په تعلیم باندې دوم لیکلی دی تعلیم راز صاحب د باړې نه تر باړګلی پورې نو ډېر زیات ښکلي دغه شته د رپورتاژونه خو بیا په یو ځای کې ګلدسته دغه دا کمال افکار صاحب کړی دی. نو زه دومره چې ده موږ خو چې څونه کتلي دي رپورتاژ کې چې څونه دغه دی خو د اردو استادان ناست دي چې دي یې په کوم ګز وخي تر اوسه پورې په اردو ادب کې چې ما نه څونه یا د دین هم اورېدلي دي د ممتاز مفتي لبیک چې کوم دی چې هغه یو ډېر داسې رپورتاج دی چې د هغې جواب نشته دی او کتل پکار دی. او ایمان مضبوطي ځکه چې رافانیت پکې شته دی او هغه په خپله چې کله دی روان شي دې ځای نه نو د چاندني چوک نه چې روان شي صاحب چاندني چوک چې هغه مس پلنګ دغه باندې ووي چې اپاچ کو جا رہے دغه ځای نه چې ونه کړي بیا هغه په دې باندې بیا تر خانه کعبې کې چې کوم هغه بیان کوي نه زمونږ د اوس خبره نه ده په خپله ماستو بیا چې د کوم د مدینې منورې حرم نبوي صلی الله علیه وسلم ته ځي په الله باور وکړي چې د سید کور کیسې زه جوړولی ما یا به یې که تاسو وایي شعر کوم د سره هغې بلکل زه جوړولی ما چې دی وایي چې ما ته خپل ځان معلوم و ما ته خپله مال معلوم و
ما تخبل ماضي معلومو نو زه بهر ناستو ما دا دوارو جانو سردار سره ما سترګو ته لګېدو ځای نه و چې زه ورشمه خو چې د سید اکور واقعات راته په خوب کې را حاضر شو چې ما په جړا جړا کې زه وده شوم چې سید اکور راته رامخکې شوه وایي زه بیا په ټیټو سترګو شفیع المذنبین در ته لاړمه ډېر د کتو کتاب دی خدای دې وکړي چې دا زمونږ چې کوم هغه د تکت بسر سالک د تړم باچا په وخت کې شاپور و لوی مجسمه ساز او مصور و خو دې د الفاظو یې زورګري کوي انشاءالله که دې کې څه کمی بیشي د ګوتې دوی نه پکې شته څه به بیا په خپل لیک کې ووایو ناکبې په پوره کې زه بیا ډېرو دومره لوی ستی راغلي دي زموږ مشر سید عمران صاحب راغلی دی او ډاکټر خان دی راغلی دي اوس قدمونه علمانو دومره ګڼ دي جاوید خان سره دغه راغلی دی فجي ګل دي سردار او ملګري راغلي دي نو ټول یو تن په خپله د دې ځای ټولنو هغه ادبي سنګر دی که پښتو ادبي دوستانو مرکه ده د هغې ملګري ټول راغلي دي زه به د اردو په دې شعر باندې خپلې خبرې ختمې کړم تاسو ټولو ته خو دا واحد دپاره دی چې دې ځای نه ونیسم نو تر اخر پورې به زه وایم چې خدا قسم کہ محبت نہیں عقیدت ہے دیار دل میں بہت احترام ہے تیرا اللہ محاد آباد لرا الله در پسې قبونه په دې روز وړاندې کا او تل دې وي دغه شاندار ورولي زموږ د پښتو چې دغه شاندار ادبي پروګرامونه او دا دې سره به نور دغه خوشي دلور خان به نور اکسیجنټ شي شاړ شوی ورانه لیکل خو کوي شاړ شوی نو ډېر غریبانان داسې دي چې هیبتې پیدا والي د چا به کتاب لغی چاپ کړی به نه نو هغه دې ناچاره نه ده خدای پرې فضل کړی دی او په لوستو کې هم په دې په لګول باندې هم ښه پوهېږي زه بیا ستاسو شکریا ادا کوم په لوی الله م سپارم د خدای په امان دا د نړۍ محفل صدر جناب عبدالسبحان خان ملګرو ستاسو د ټولو د راتګ د ملګرو ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت د نړۍ تقریب وباسو خصوصي طور د عبدالسبحان خان او د خان عمر خان د دې نړۍ ستړې د نړۍ محنت کوشش ډېره زیاته مننه او الله تعالی دې زموږ ډېر مشرانو له زندګي او صحت او برکت ورکړي چې همدغه شان موقع بیا بیا جوړېږي او موږ خپل مهنان یو بل سره دغه شان